बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په پیل کې ټولو درنو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دوستانو، زموږ نه ځینې زده کوونکو او ځینې ورونو ملګرو غوښتنه کړې وه چې د پښتو یاګانو په اړه باندې موږ ته معلومات راکړه. نو موږ دغه یو لنډه ویډیو په دې خاطر برابره کړه چې کوم ورونه په داخل د افغانستان کې دي او کوم ورونه چې زموږ له هېواد څخه بهر دي، د هغوی دپاره موږ داسې یو لنډ غوندې لیکچر برابر کړی او د پښتو یاګانې چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم خلک لیکنې زیاتې کوي او د دې نه ډېره استفاده کیږي. که تاسو غواړئ چې دغسې تعلیمي پروګرامونه له موږ سره تعقیب کړئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. موږ به دلته په لنډ ډول 15 واړه یاګانې تشریح کوو. لومړی یا چې کومه ده دې ته نرمه یا وایي. د دې ډېر نومونه دي: نرمه یا، نارینه یا، مفرد یا واحد یا. دا ټکی نه لري دوستانو، نه حمزه په سر لري، نه زورکی لري، ټکی نه لري، بې ټکو یا ده. دا د مفردو نارینه نومونو او فعلونو لپاره کارول کیږي. نرمه یا په انګلیسي کې د ا کلمې ته ورته غږ لري. کومو مفردو نومونو او فعلونو کې چې دا یا راشي نو اواز به د انګلیسي ا توري په څیر وي. مثال یې ورکوو لکه سړی. که تاسو خیال کړئ دلته دا ا اواز ورکوي، سړی. لرګی یو ا ورکوي دلته، لرګی. منګی، صحیح ده. منګی. کابلی، پیښوری، پیښوری. نو د دې غږ د ا توري په څیر دی. په اسانۍ سره موږ کولی شو چې دا یا زده کړو: سړی، لرګی، منګی، کابلی، پیښوری. اوس راځو د کومو فعلونو په پای کې دا راځي. د هغې فعلونو په پای کې دا نرمه یا راځي چې هغه مفرد فعلونه وي. د مثال په طور احمد راغلی دی. دې جملې له تاسو وګورئ: احمد راغلی دی. راغلی یو فعل دی. احمد راغلی دی. دا دی چې دی دې ته نیمګړی فعل وایي. همداشان په فعلونو کې تللی، راغلی، خوړلی د ا اواز تولیدوي. اوس راځو د څرګنده یا په رابطه باندې موږ څه کوو؟ معلومات وړاندې کوو. څرګنده ای د مفردو نومونو او فعلونو د جمع کولو لپاره کارول کیږي. د څرګندې ای د ښه زده کړې لپاره موږ دې ته د ای توری ورکوو. څرګنده ای چې کومه ده په انګلیسي کې د ای توري په څیر غږ لري او د مفردو نومونو او فعلونو د جمع کولو لپاره کارول کیږي. سړی جمع سړي. ګورئ تاسې دلته د ای په څیر اواز ورکوي: سړی، سړي. لرګی، لرګي. منګی، منګي. جمع یې څه ده؟ منګي. دا د مفردو نومونو جمع شوه. اوس راځو د فعلونو جمع ته. احمد راغلی دی. که موږ داسې ووایو چې هغوی راغلي دي، هغوی راغلي دي. دلته وګورئ په دې کې د فعل جمع راغلی، راغلي دي. راغلي موږ ډیرو دپاره کاروو. هغوی راغلي دي یعنې ډیر خلک راغلي دي. نو دا فعلونه چې دي دا موږ کولی شو چې دا څنګه کو جمع یې کو. لکه تللی، تللي، تللي. راغلی، راغلي. خوړلی، خوړلي. اوس راځو اوږدي یا دپاره. اوږده یا او همداشان اوږده یا ته ښځینه یا هم وایي. دوه اوږده لاندې باندې ټکي لري. ښځینه نومونو دپاره کارول کیږي لکه ادې، ادې. دا اوږد اواز لري. ادې. مستې، شیدې، شیدې. چې می، کی.
په پښتو لیکنه کې د چې می کی توري ډیر استعمالیږي نو او بل دا چې اوږده یا د هغه خزینه نومونو لپاره کارول کیږي چې په ګرد هی باندې ختمي مانا مانی دیوا دیوی کلچا کلچی زورکیواله یا د مفردو خزینه نومونو لپاره کارول کیږي او په انګلیسي کې د آی په څیر آی ته ورته غږ لري لکه خولای څپلای سپوږمۍ ډوډۍ نو په دې ترتیب سره چې کوم نومونو کې د آی غږ راځي نو هغې دپاره موږ زورکیواله یا استعمالو پنځم نمبر یا ترزو امریه یا کړواله یا دا په سر حمزه لري د زورکیوالې یا غږ او د امریه یا غږ چې دی یو شان دی په دې یا کې هم د آی غږ راځي آی خو فرق یې دا دی چې دا د فعلونو لپاره راځي دې له امریه یا کړواله یا ځکه وایي چې دا فعلونو کې راځي او فعلونه موږ په امریه حالات کې استعمالو لکه وخورئ په دې به موږ حمزه اچو وسخئ زی مرازی نو دا د اګانو په اړه لنډ معلومات د نورو تعلیمي پروګرامونو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدا شان پر فیسبوک مو هم